بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مو شوم. ملګرو، د سیسیس چې کومه د پښتو پیپر او د هغې کورس موږ شروع کړو، دا د هغې یوه بله نوې ویډیو ده. په دې ویډیو کې به زه تاسو د امیر حمزه خان شینواري په باره کې مطلب ټول بایوګرافي چې د هغه کوم کارونه کړي، کوم کتابونه او د هغې سره ریلیټډ چې څومره ام سی کیوز او څومره معلومات دي، هغه ټول به زه تاسو ته په دې ویډیو کې شریکوم. دا ویډیو ډیره زیاته مهمه ده. په پښتو پیپر چې کومه ده د سیسیس یا د نور هم که تاسو کوم اگزامز ورکوئ، نو په هغې کې به تاسو درې مین کسان راځي، یعنی خوشحال بابا، رحمان بابا او امیر حمزه خان شینواري. یعنی که تاسو وګورئ، مطلب ما په چینل کې پلی لیست جوړ کړی، تاسو هلته ویزټ وکړئ. هلته ما تاسو ته د سیسیس دپاره نور ویډیوګانې هم اپلوډ کړي دي، او هلته چې کوم دوه مین کسان دي، یعنی خوشحال بابا او رحمان بابا، په هغې ویډیو ما جوړه کړې ده، او په دې امیر حمزه خان شینواري به درته نن زه ویډیو جوړوم. د ده خپل نوم چې کوم امیر حمزه خان شینواري، او د ده چې کوم ټایټل و، د ده چې کوم لقب و، هغه موږ سره و، یعنی حمزه بابا. د پلار نومو ملک باز میرخان، یعنی ملک باز میرخان، دا د پلار نوم او د چې کومه قبیله وه، د تعلق چې کومه د شینوارو سره، یعنی دا چې کوم شینواري د خیبر ایجنسۍ کې، یعنی دغه ځای کې و. دا چې کومه دی په لنډي کوتل کې پیدا شوی، یعنی لنډي کوتل کوم ځای کې دی؟ دا په خیبر کې دی، یعنی کوم ته چې موږ خیبر ایجنسي خو وایي، یعنی دا د پښتونخوا موږ سره یو صوبه ده، ضلع ده، او دا چې کومه دی مخکې په ټرایبل ایریا کې وه. دا چې په کوم وخت کې پیدا شو، په دغه ټیم کې د برټش حکومت دلته دې کې د برټش حکومت او پاکستان او انډیا چې کومه دی دا یو ملک و. او که د دغه وکړو مطلب چې دا کله پیدا شوی، په 1907 کې پیدا شوی په لنډي کوتل خیبر ایجنسۍ کې. بیا وفات شوی کله دی؟ دا موږ سره په د فروری 18 نیټه وه، او کال 1940 کې مطلب دا په پېښور کې وفات شو. د چې کوم لیټرري سټیټس و، یعنی مطلب د تبع سوی دی د مطلب چې کوم یو نومو غټ، یعنی د پدره پښتو غزل. د پدره پښتو غزل به درته ولې ویلې؟ چونکې غزل چې کومه دی مطلب دا د ایجاد کړی، یعنی دا غزل بانی و. یعنی غزل چې کومه دی مخکې بنو، کله چې امیر حمزه خان شینواري راغلی، غزل د ډسکور کو، او غزل مطلب بابای غزل وته ویل. یعنی د پښتو بابای غزل چاته وي؟ تاسو ته به دا ام سی کیوز راځي، نو تاسو ورته سمپل ویلی شئ چې دا موږ سره څوک دی؟ دا موږ سره امیر حمزه خان شینواري دی. یعنی چونکې د دې نه مخکې غزل نو، او تاسو ته ما د غزل په باره کې هم ویډیو اپلوډ کړې ده چې غزل څه ته وي، ډرامه څه ته وي، افسانه څه ته وي، دا هم تاسو ته ما اوس اپلوډ کړې ده. تاسو زموږ چینل ته پلی لیست ته ویزټ وکړئ، او هلته تاسو ته به ټولې ویډیوګانې میلاو شي. که تاسو نه دا تپوس وکړي چې امیر حمزه خان شینواري ده به کومه ژبه ویلې، نو ده به پښتو ویلې. انشاءالله تاسو ویډیو تر پایه پورې وګورئ، زه درسره ټول معلومات شریکوم، نو انشاءالله بیا به تاسو ته هېڅ قسمه مسله نه وي. د تعلیم کوم ځای کې کړی؟ تعلیم د چې کومه دی بیسیک ایجوکیشن چې کومه دی دا د لنډي کوتل کې کړی، چونکې لنډي کوتل کې دا پیدا شو، نو هلته سبق ویلی او په همدغه ځای کې تعلیم کوو. بیا چې کومه دی دا لږ شانته تعلیم په لنډي کوتل کې وکړو، نو دا بیا پېښور ته راغلی. نو کله چې پېښور ته راغلی، مطلب د لږ شانته ایجوکیشن کړی، د ایجوکیشن ډېر نه دی کړی، نو ځکه چې دته ډېرې زیاتې مسلې راځي، خو د چې کومه دی مطلب غربت هم غریب هم ډېر زیات و، پیسې میسې هم ورسره نه وي، نو د دې د وجې نه مطلب د چې کومه دی تعلیم ډېر لږ وکړو. پوټري چې کله د سټارټ کړله، نو دغه ټیم کې څه چل وشو؟ دغه ټیم کې مطلب دا ډېر زیات ماشوم و، یعنی د چې کومه دا پوټري سټارټ کړې وه، دا ډېر زیات ماشومتوب نه. یعنی که انسان غواړي چې زه مطلب مخکې لاړ شم، نو د هغې نه به هغه کار چې مطلب دا وي چې زه وکړم او دا څیزونه اچیو کړم، نو د دې لپاره به دا د ماشومتوب نه محنت کوي. یعنی که تاسو هم غواړئ چې زموږ ماشوم دا څیز جوړ شي، نو تاسو هغه سره مشوره وکړئ چې هغه په دغه فیلډ کې انټرسټډ دی، که نه دی انټرسټډ، نو بیا تاسو دغه فیلډ ته ورچولی شئ. نو که د ماشومتوب نه هغه په دې باندې کار وکړي، نو بیا به انشاءالله هغه ته هېڅ قسمه مسله نه وي. یعنی د رحمان بابا چې کوم لیټرري موومنټ و، یعنی د ادبي تحریک و، مطلب دا کوم یو دا موږ سره فاونډر اف حمزه بابا لیټرري موومنټ. او بیا که موږ لیټرري جانر، یعنی حمزه بابا چې کومه دی کوم ژانر مطلب کوم جنرونه و، یعنی دې ته موږ په پښتو کې ژانرونه هم وایي. دا چې کومه دی دا غزل و، نظم و، او مطلب سټوریانې وي، ډرامې وي، لیریک رایټینګ. لیریک رایټینګ څه ته ویلی شي؟ لیریک رایټینګ چې کومه دی دا موږ دغه ته ویلی شو، نغمو ته، یعنی نغمې به لیکلي. او د دې چې کوم لیټرري سټایل و، هغه چې کومه دی حمزه بابا به په څه باندې فوکس کو؟ حمزه بابا به په فلاسفي باندې مطلب ډېر فوکس کو، په مسټیسزم به کو، اینډ
پښتون وی اف لایف یعنی د پښتنو چې کوم ژوند یعنی د ده چې تاسو لیکلي ګورئ نو په دې پښتنو چې کوم ژوند دا پکې د ډېر زیات ډسکس کړی. اوس موږ خبره کوو چې لیټرري انسپیریشن یعنی دا مطلب د چا نه انسپایر شوی انسپایر بای د پښتون سوسایټي اینډ د نیچر یعنی د ده چې کوم هر څه دي نو ده پکې دا ډسکس کړي دي چې یعنی دا چې کوم انسپایر د پښتنو چې کومه سوسایټي د کومه معاشره ده د دې نه انسپایر او کوم چې نیچر یعنی کوم چې الله تعالی کم یو قدرت پیدا کړی د دې نه دا ډېر زیات انسپایر یعنی د ده پوټري کو تاسو ګورئ د چې کوم لیکل دی هغه کو تاسو ګورئ. اوس که موږ تاسو نه په چېرته په پیپر کې تپوس وکړي چې د چې کوم نوټیبل ورک یعنی ښه غټ کم کارونه د کړي د پوټري کلیکشن د کم نو دا چې کوم د پښتون شاعر یعنی پښتون شاعر چې کوم دی دا د یو کتاب دا د یو غټ کار دی د ټولو نه مهم دا تاسو ته په MCQs کې خامخا به راځي. بل دی د بنو ګلونه یعنی د بنو ګلونه چې کوم دی دام دی او بل دی شین کاپ او بل موږ سره څه دی یو سندیز جنگ یعنی مطلب یو سندیز جنگ دا چې کوم دی د نوټیبل ورکو. بیا چې کوم پروز ورکو یعنی دا خو پوټری سره ریلیټډ پروز ورک موږ هغې ته ویلی شو چې یعنی کم کې مطلب شاعري وغیره نه دا مطلب سمپل رایم او ریدم پکې نه یعنی همقاف او ردیب دا چیزونه پکې نه نو دا چې کومه د موږ سره خبرنامه یعنی دا ډېر زیات مهم دي دا تاسو په MCQs کې راتلی شي خو تاسو له پکار دي چې دې باندې تاسو کلک نظر وساتئ او مطلب تاسو ویډیو تر پایه پورې ګورئ انشاءالله زه به اخره کې نور معلومات هم شریکم خو د ده چې کوم کارونه چې دا تاسو ته پته یعنی په دې ویډیو کې چې زه تاسو ته کوم څیزونه ډسکس کوم چې دا تاسو ته بالکل یاد دي تاسو کو چېرته په ګاډي کې هم روانه سئ زما ویډیو ځان ته پلی کوئ او دې نه تاسو مطلب دا خبرې اورئ که تاسو ډرایوینګ هم کوئ نو بیا هم تاسو ته به مسله نه یعنی لیټرري اسوسییشن چې کوو یعنی د چې کومه د مختلف قسمه جرګې چې به کوي یعنی لیټرري اسوسییشن مطلب دا دی یعنی کومې چې به دا مشاعرې کېدلې مشاعرې به کېدلې رپورټرۍ چې به کوم ځای کې غونډې کېدلې یعنی حمزه بابا به بالکل په دې کې مطلب ځان بیا زر کړی او په دغې کې به ناست و یعنی کوم ځای کې چې به د شاعرۍ خبره وه حمزه بابا به هلته ځان رسولی و هلته به ناست و یعنی شاعرۍ سره چونکې د ماشومتوب نه مطلب ډېره زیاته مینه وه نو دې د وجې نه به هر ځای ته ځان رسوو. ملګرو زه کوشش کوم چې تاسو ته د انفارمیشن زر تر زره در ورسوم زه تیزې خبرې کوم نو که چېرته په دې کې له ما نه څه خبره غلطیږي نو سلیپ اف د ټانګ مطلب نه بیا زه بخښنه غواړم ځکه زه یم چې دا معلومات زه تاسو ته زر تر زره در شریکم. یعنی د تاټ اینډ آرټ یعنی دا سو his poetry reflected themes of love, philosophy and پښتون culture یعنی په د شاعرۍ کې مطلب د چې کوم سوچ مطلب آرټ نو یعنی د چې که تاسو پوټري ګورئ که تاسو د کم کار هم ګورئ نو په دې کې چې کم تیمز وي هغه د لو یعنی دوی پښتنو ته یو دا میسج ورکو پښتنو چې کومه دی دغه ټیم کې ډېر جنګونه منګونه کول اوس هم ډېر زیات جنګونه کوي او به هر حال په دغه ټیم کې د پښتنو ته یو مطلب د ده چې به کم کار د هغې ټیمز چې به کوم مطلب د هغې چې به په لنډو ټکو کې څه مطلب هغه به دا و چې مینه کوئ یعنی تاسو یو بل سره مینه کوئ ځکه چې مطلب د مینې نه بغیر چې کومه د انسانانو ژوند سختیږي پښتانه خو چې مطلب کم دی جنګونه به کول فلاسفي و پښتون کلچر یعنی پښتنو چې کم کلچر هغې دنیا ته ښودو یعنی چې پښتانه څنګه ژوند تیروي نو د ده په ورس کې به مطلب دغه کارونو بلکې د نمن کنټمپرریز وګورو and had literary connection with prominent figure یعنی د کنټمپرریز چاته یعنی ملګرتیا چاته و چاته نږدې یعنی د چې کومه د تعلق یعنی یو ډېر زیات جوور تعلق یو کم شاعر سره یعنی غنی خان سو قلندر مومن سو and اجمل خټک سره ساری معنی یو بل فګر شوی ان شاء الله قلندر مومن او اجمل خټک دوی باندې بم زه تاسو په بایوګرافي جوړه کم دا خدي مهم دي خو بهر حال کم چې زیات مهم نو دی باندې زه تاسو ته پیله ویډیو جوړم په غنی خان بابا بارکه هم ما تاسو ته بایوګرافي جوړه کړې ده د هغه چې کم شیکسپیر سما کمپیریزن هم کړی د هغې لپاره هم تاسو تلی شئ زما پلی لیست کې ویډیوګانې پرتې دي په چینل کې په ټاپ به تاسو ته پلی لیست میلاو شي هلته ویډیوګانې تاسو خامخا وګورئ. د رحمان د حمزه بابا چې کوم مطلب غټ کارونه هغه کوم یعنی دا چې کوم دی د پښتو چې کوم غزلو یعنی د دې دا یو پرامیننت فیګر یعنی ډېر زیات لوی کسو یو ځلیدونکی ستوری یعنی حمزه بابا چې کوم دی د پښتو لیټریچر دپاره ډېر زیات کار کړی دی په دې باندې ما تاسو ته ویډیوګانې جوړې کړي شي پښتو غزل کې چې کوم دی خوشحال بابا ډېر زیات کار کړی دی بیا رحمان بابا هم ښه کار کړی دی او د امیر حمزه خان شینواري چې کومه د پښتو غزل
یو مخکې دیکه ورکړه مخکې راوستو چونکې خوشحال بابا دلې په دغه ټیم کې نو حمزه بابا چې کومه دی مطلب د یو سټارټ واخیستو بیا د هغې نه بعد غني خان بابا سټارټ واخیستو اوس هم انشاءالله پښتو کې داسې شاعران شته چې مطلب ښه دي ګزاره کوي نو انشاءالله مطلب د پښتو چې کوم لیټریچر دی کوم ادب دی نو دا موږ تاسو له مخکې وړاندې باندې بوتلل پکار دي د ده چې کوم پرسنل لایف یعنی د به ژوند څنګه تېر که تاسو ته چېرته په شارټ کوېسچن کې راشي چې د مطلب د حمزه بابا چې کومه دی د ده پرسنل ژوند څنګه یعنی ذاتي ژوند د ده څنګه د به څنګه ژوند تېرو نو دا ډېر زیات سمپل کس یعنی ډېر پیسفول یعنی د به نه چا سره مطلب څه جنګ جګړه نه تیزه خبره بالکل دا څیزونه به هم نه کول او د چې کومه دی ډېر سمپل ژوند به تېرو که د کپړې به دې لیدلې هر څه به مطلب د ده سمپل و یعنی پیسې میسې خو ورسره نه وې په سټارټ کې بیا خو څه وروسته پیسې رالې خو بهرحال بیا هم مطلب دا هغه نه کول چې مطلب هغه شاهي ژوند تېرول یعنی دا چې کومه دی بیا وروسته مالداره شوی مو پیسې هم ورسره راغلې وي خو بهرحال بیا هم د دا نه کول چې مطلب زه یو غټ ژوند تېر کړم د خپل کوم چې ژوند و هغه مطلب بالکل سمپل تېر کړی یعنی که د ده کور هم ایون تاسو کتلی نو د هغه هم بالکل ډېر زیات سمپل و د ده چې کومې کپړې وي د ده چې کوم خلکو سره میلاوېدلو ډېر زیات سمپل او چونکې دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیاته شوق هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کومه سمپلیسټي او هیومیلیټي یعنی عاجزي او مطلب کم سادهتوب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه به فالو کوو اوس کو تاسو مطلب د مرګ په باره کې خبره وکړئ یعنی تاسو ته ما ټول معلومات شریک کړه چې مطلب کتابونه کوم پلان مې سو کوم ځای کې پیدا شو سبق یې کوم ځای کې ویلې په څه کې کار وکړو یعنی دغه ټول معلومات تاسو ته ما پرووایډ کړه خو اوس د قبر کوم ځای کې یعنی دا په لنډي کوتل کې چې کوم د خیبر پښتونخوا کې دی یعنی دا چې کوم د پېښور کې وفات شوی خو بهرحال دا چې کوم د خپل کور ته وړو خپل کلي ته وړو هلته زوړ چې کوم کور هلته ویوړو هلته هغه ځای کې خښ کو ساري بل چې مطلب کوم کلچر impact یعنی حمزه بابا remain a beloved figure in Pashto literature with his works continuing to inspire and resonate with the Pashtuns community یعنی حمزه بابا ټول عمر مطلب همدغه کوشش کړو چې یعنی پښتنو لپاره مطلب یو داسې څیز پرېښودو چې مطلب دا چې کومه دی یو پرامیننټ کس دی یعنی لیټریچر کې چې د کوم کار وکړو لیټریچر یې مخ په وړاندې بوتلو یعنی د پښتنو په ړونو کې دی مطلب او حمزه بابا چې کومه نور خلک هم انسپایر کړه او روچت کړه د پښتنو چې کومه کمیونټي او سوسایټي او مطلب چې هغوی روچت کړه چې موږ هر څه کولی شو نو دې ټیم کې چې کومه د حمزه بابا د دنیا نه سترګې پټې کړه دا وفات شو خو حمزه بابا چې مطلب کوم کارونه کړي د پښتو لیټریچر دپاره یعنی دا مطلب ډېر زیات کم کسانو کړي دي نو ملګرو کو چېرته تاسو ته د بل چا په باره کې هم معلومات پکار نو انشاءالله زه ستاسو لپاره حاضر یم او انشاءالله په هغې به زه تاسو لپاره خامخا ویډیو جوړوم ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو اوس ماله اجازت راکئ انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي چېرته چې هم اوسئ خوشحاله آباد بریالي ژوندي او ګړندي اوسئ د الله په امان